زده کوونکو د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګرانه زده کوونکو موږ په تېره جلسه کې پلینوم او د پلینوم انواع ولوستله، خو په دې جلسه کې موږ د پلینوم څلورګونې عملیې لولو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان څه ده؟ په پلینومونو کې د جمع او تفریق عملیه ده. ګرانه زده کوونکو عیناً لکه د جمع او تفریق کیسې موږ لوستلی وو، همجنسه اشیا کولی شو چې موږ جمع او تفریق کړو، خو پلینوم کې هم چنانه دغسې ده. ګرانه زده کوونکو راځئ تاسو بېلګه ته ځیر شئ. لکه موږ دوه پلینوم لرو، پی ایکس پلینوم زموږ چې دي مساوي کېږي 4x مکعب جمع 6x منفي یو زموږ یو پلینوم شو. بل پلینوم څه ده؟ کیو لرو موږ چې کیو ایکس مساوي کېږي. دا پلینوم څه ده؟ 6x مکعب جمع 2x جمع 9 لري. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، موږ کولی شو چې داسې هم وکړو، لکه یو عدد په دې ځای کې اضافه کړو، د مثال په ډول لکه 0 ضرب د x مربع باندې. 0 چې x مربع سره ضرب شي ګرانه زده کوونکو څو کېږي؟ بیا هم 0 کېږي. یعنې دلته موږ جمع کوو جمع 0x مربع په دواړه پلینومونو کې، ځکه چې دا بېرته 0 کېږي. موږ پلینومونه همغه خپله پلینوم ده. دې ته ګرانه زده کوونکو لږ ترتیب ورکوو، لکه زموږ پی ایکس مساوي کېږي 4x مکعب جمع څو دي؟ 0x مربع جمع 6x منفي یو پلینوم. دا موږ جمع کوو د کیو ایکس پلینوم سره څه مساوي ده 6x مکعب جمع 0x مربع جمع 2x جمع 9. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، یعنې پی ایکس څه ده؟ جمع د کیو ایکس سره مساوي ده 6x څلور سره جمع شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 10. 4 چې 6 سره جمع شي څو کېږي؟ 10 کېږي. x مکعب هم خپله جمع 0 چې د 0 سره جمع شي کېږي 0x مربع جمع. ګرانه زده کوونکو 6 چې 2 سره جمع شي څو کېږي؟ 8 یعنې 8x جمع. ګورو چې دلته منفي یو ده او مثبت 9 ده، یعنې د مثبت 9 نه څه منفي یو موږ جمع کړو کېږي مثبت 8. دا موږ د پلینوم قیمت راووتله. څه دا کولی شو لږ نور هم ساده کړو، لکه پی ایکس جمع کیو ایکس څه ده مساوي کېږي 10x مکعب جمع. دا خو خپله 0 کېږي، 0 هېڅ معنا نه لري، لیکو چې 8x جمع 8. دغه زموږ د پلینوم نهایي ځواب وه. دا و ګرانه زده کوونکو د پلینومونو جمع عملیه. اوس راځو د پلینومونو تفریق عملیې ته. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، دغه دوه پلینومه څه لرو دا موږ جمع کړل، اوس یې تفریق کوو. د مثال په ډول پی ایکس منفي کیو ایکس. پی څو دي ګرانه زده کوونکو؟ 4x مکعب جمع 0x مربع جمع 6x منفي یو. موږ یو پلینوم. موږ دا کیو پلینوم څه ده؟ 6x مکعب جمع. دا هم بېرته 0 کېږي، لیکو 0x مربع جمع 2x جمع 9. ګرانه زده کوونکو په جمع او تفریق کې فرق څه شی ده؟ کله چې موږ جمع کوو ډایرکټ جمع کوو، خو په تفریق کې څه شی کوو؟ د 6 علامه څه شی ده؟ مثبت ده. علامه یې چینجوو، مثبت منفي تاړو او منفي مثبت تاړو. دا هم مثبت د منفي کېږي، دا هم مثبت د منفي کېږي، دا هم مثبت د منفي کېږي. پوه شئ ګرانه زده کوونکو، په تفریق عملیه کې د دوهم جز دي که علامه مثبت و منفي ته تبدیل و که منفي و مثبت، یعنی علامه کې تغییرات منځته راوړو. نو داسې لیکو چې پی ایکس منفي
کیو ایکس چې دي مساوي کېږي د شپږ نه څخه څلور راشي څو پاتې کېږي ګرانه زده کوونکو دوه اوس علامه د کوم یو لوی ده څلور ډېر مقدار دي که شپږ د شپږ علامه نیسو منفي دوه ایکس مکعب خپله اوس دلته راځو منفي او مثبت ده علامه نیسو مثبت ځکه چې دا بیرته صفر کېږي هېڅ معنا نه لري صفر بیخي علامه نه لري دلته راځو مثبت شپږ ایکس دي او په مخرج کې منفي دوه ایکس دي یعنې د شپږ نه څه دوه لاړ شي څو پاتې کېږي څلور علامه یې څه شی نیسو شپږ ډېره قیمت لري نور مثبت نیسو ایکس دلته راځو دواړه علامه منفي دي د منفي علامونه یو اخلو سه نهه منفي یو سره جمع شي څو کېږي منفي لس کېږي ځکه هم علامه د جمع کېږي که مختلفه علامه و بیا تفریق کېدله نو داسې لیکو چې مونږه پی ایکس منفي کیو ایکس پلینوم څه ده مساوي شو منفي دوه ایکس مکعب ګرانه زده کوونکو دا خو تاسو ته معلومه ده چې بیرته صفر کېږي نه لیکو جمع څلور ایکس منفي لس دغه ایمون د پلینوم تفریق حاصل شو دا په ستوني شکل ده دا کولی شو په سطري شکل کې هم همدغسې حل کړو ګرانه زده کوونکو زموږ بله عنوان څه ده په پلینوم کې د ضرب کولو عملیه د ضرب کولو عملیه دي د دوه پلینومونو د ضرب کولو لپاره دا اړینه ده چې لومړی پلینومونه لومړی حد د دوهم پلینوم له ټولو حدونو سره ضرب کړو او په ورته ډول دوام ورکړو بېلګه ته تاسو ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو لکه موږ پلینوم لرو پی ایکس پلینوم مساوي کېږي لکه ایکس مربع منفي درې ایکس جمع څلور او موږ کیو ایکس پلینوم څه ده مساوي کېږي ایکس مکعب منفي دوه ایکس مربع منفي یو ګرانه زده کوونکو دلته څه شی کوو پی ایکس څه ده پی ایکس ضربوو د کیو ایکس سره څه ده مساوي کېږي زمونږه پی څو ده ګرانه زده کوونکو ایکس مربع منفي درې ایکس جمع څلور دي دا د ضرب په حالت د کیو سره کیو څو دي ایکس مکعب منفي دوه ایکس مربع منفي یو ده نور دا مساوي کېږي ګرانه زده کوونکو دلته څه شی کوو یو حد اخلو د دویم حد ټولو عددو سره ضربوو لکه دوه ایکس مربع څه دي مونږ ضربوو ایکس مکعب سره همدا مونږ ضربوو دوه ایکس مربع سره دا بیرته مونږ ضربوو منفي یو سره یعنې ایکس مکعب سره ضرب شي څو کېږي د قاعدې نه یو اخلو د طاقت له توان له مخې نه د قاعدې نه مونږ یو اخلو دوه څه درې سره جمع شي څو کېږي یعنې دوه جمع درې علامه ګورو چې شی ده د دې مثبت ده د دې بل علامه منفي ده مثبت ضرب منفي کېږي منفي دوه ایکس دا هم دوه دي هغه هم دوه دي په توان د څلور کېږي لومړی څه ده یعنې ایکس سره ضرب شي ایکس مربع ضرب د ایکس مکعب کېږي ایکس په توان د پنځه او مثبت ایکس مربع چې منفي دوه ایکس مربع سره ضرب شي کېږي منفي دوه ایکس په توان د څلور منفي چې مثبت سره ضرب شي کېږي منفي ایکس مربع چې یو سره ضرب شي کېږي ایکس مربع دا مونږ لومړی حد و چې مونږ ضرب کړله قوس بندوو اوس اخلو دویم حد همدغسې یو هر یو سره ضربوو مثبت چې منفي سره ضرب شي کېږي منفي درې ایکس مکعب دا د یو ایکس دلته ده په توان د څلور کېږي منفي چې منفي سره ضرب شي علامه کېږي مثبت شپږ چې دوه سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو درې چې دوه سره ضرب شي څو کېږي شپږ ایکس دا په توان د دوه ده دا په توان د یو ده چې جمع په څو کېږي درې کېږي ایکس یو سره ضرب شي کېږي درې ایکس دا قوس هم بندوو راځو په بل عدد باندې دا عدد هم ټولو سره ضربوو څلور چې ایکس مکعب سره ضرب شي کېږي څلور ایکس مکعب منفي مثبت منفي سره ضرب شي کېږي منفي څلور چې دوه ایکس سره ضرب شي کېږي اته ایکس مربع منفي مثبت منفي سره ضرب شي منفي کېږي څلور چې یو سره ضرب شي کېږي څلور دا اوس کولی
شو چې مونږ لږ ساده یې کړو. د مثال په ډول لکه لیکو چې پی ایکس ضرب د کیو ایکس مساوي کیږي ایکس په توان د 15 منفي 15 ایکس په توان د 4 جمع لس ایکس مکعب منفي 9 ایکس مربع جمع 3 ایکس منفي 4. که مونږ یې ساده کړو دغه ځواب زمونږ راوځي. دا و ګرانه زده کوونکو د پلینومونو د ضرب کولو عملیه. په پلینوم کې د تقسیم کولو عملیې ته راځو. ګرانه زده کوونکو درجه پی ایکس د درجې څخه لوی یا مساوي وي نو کیو ایکس او کیو ایکس تقرب وکړي یا خلاف د صفر وسي په لاندې ډول تقسیم کیږي. د مثال په ډول لکه مونږ لرو چې پی ایکس پلینوم تقسیم پر د دې تقسیم علامې څخه کار اخلو تقسیم د کیو ایکس پلینوم څه د دې خارج قسمت کیږي ټي ایکس د مثال په ډول او کومه څه دا مونږ تفریق کو باقي مانده څه ترلاسه کیږي که ایکس دي. عینا څرنګه چې مونږ جمع تفریق ضرب ترسره کړله د پلینوم تقسیم عملیه د نورو تقسیمو په شان ترسره کیږي. د دې د امتحان لپاره چې مونږ پوه شو چې تقسیم عملیه مونږ ترسره کړی هیا مونږ جواب صحیح ده که نه. ګرانه زده کوونکو تېر درس کې مونږ ویلی و سی پي ایکس دلته ساده کره لري دې ته وایو مقصود. په کوم عدد باندې څه تقسیمیږي دې ته وایي مقصود علیه. او کوم عدد څه ترلاسه کیږي دې ته وایي خارج قسمت. او کوم عدد څه په اخره کې پاتې کیږي دې ته وایي باقي مانده. یعنی د تقسیم د امتحان لپاره څه شی کوو ګرانه زده کوونکو؟ داسې لیکو چې پی ایکس یعنی زمونږ مقسوم علیه مساوي کیږي کیو ایکس ضرب د ټي ایکس باندې یعنی خارج قسمت جمع باقي مانده څو دي که ایکس. یعنی په دې شکل باندې مونږ کولی شو چې د تقسیم عملیه امتحان کو په پلینومونو کې. اوس راځئ ګرانه زده کوونکو چې یو مثال ته راشو. لکه مونږ لرو پی ایکس پلینوم چې مونږ ده مساوي کیږي 2 ایکس په توان د 4 منفي 3 ایکس مربع منفي 4 ایکس جمع یو تقسیم پر ایکس مربع منفي 3. ګرانه زده کوونکو اول حد مونږ په نظر نیسو څو ده ایکس په توان د 4 ده. یعنې مونږ کولی شو چې داسې ولیکو ایکس مربع ایکس مربع چې د ایکس مربع سره ضرب شي کیږي مثبت 2 ایکس په توان د 4 منفي چې مثبت سره ضرب شي کیږي منفي 2 چې 3 سره ضرب شي کیږي 6 ایکس مربع. ګرانه زده کوونکو اوس دا مونږ تفریق کوو د پلینوم په تفریق کولو کې مونږ علامه چینجوله. په دې ځای کې مثبت د منفي اخلو خو دا علامه منفي ده مثبت اخلو. یعنې 4 ایکس د 4 ایکس نه څه لاړ شي صفر پاتې کیږي د 6 نه څه منفي 3 لاړ شي یعنې مثبت 3 ایکس مربع پاتې کیږي. زموږ بل عدد چې شی د منفي 4 ایکس دی جمع یو دا عدد پاتې شو اوس نیسو مثبت 3 مثبت 3 سے x مکعب سره x مربع سره ضرب شي کیږي مثبت x په توان د 2 منفي 3 سے 3 سره ضرب شي څو کیږي منفي 9. نو دلته ګورو علامه مثبت ده دا منفي کوو دا منفي ده مثبتو د 3x مربع نه 3x مربع لاړ شي صفر پاتې کیږي خو دلته راځو منفي 4x خپله مثبت یو او مثبت 9 سیدي کیږي مثبت 10. ښه شي ګرانه زده کوونکو دغه چې دی زموږ مقسوم ده کوم عدد باندې څه تقسیمیږي مقسوم علیه ده کوم عدد څه دلته د په ډیزي کې قرار لري دې ته خارج قسمت وایو کوم عدد څه پاتې کیږي په اخر کې یعنې په عدد باندې پوره نه ویشل کیږي دې ته موږ باقي مانده وایو. ګرانه زده کوونکو دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې
سپارم خو وخت د خدای په امان.